د کابل موسهي ولسوالۍ کې د امارت پیژندنې کتاب ازموینې پایلې اعلان شوې. یادو مراسمو کې د موسهي ولسوال مولوي عبدالجمیل دغه کتاب د اسلامي نظام پیژندلو کې مهم وباله او زیاته یې کړه د نظام ښه پیژندګلوي یې د بقا لامل ګرځي. د نوموړي په خبره افغانستان کې څو انقلاب تیر شوي خو د نه پیژندګلوي له امله یې ساتنه نه ده شوې. نو موږ او تاسې مخکې هم انقلابونه لیدلي دي زموږ مشرانو، خو چې په آخر کې د هغه انقلابونو هغه شکران چا ادا نه کو او د دې تر څنګ هغه تعارف ورسره نه درلودو، هغه انقلابونه زموږ د ناکامۍ سره مخ شول. خو لله الحمد نن چې زموږ امارت اسلامي، حکومت اسلامي چې د کامیابۍ سره مخ ده، نو دا د دې ګواهي ورکوي چې ملت ورسره آشنا دی. د موسهي ولسوال زیاتوي افغانانو په سیاسي او نظامی ډګر کې دښمن ته ماتې ورکړې او اوس یې وخت دی چې علمي ډګر کې هم مبارزه وکړي. د افغانستان ولس په 100 کلونو په موده کې وتوانېده د کفارو مقابله په دغه یوه برخه کې وکړله، البته یا په 2 برخو کې وکړله چې هغه په سیاست او په فیزیکی ډول یعنی په نظامی ډګر کې مقابله وکړله. الله پاک فتح ورکړله. که چیرې د افغانستان ولس په نورو اموراتو کې لکه هغه علمی میدان کې، هغه اقتصادي میدان کې، هغه فرهنګي میدان کې مقابله وکوي، انشاءالله لرې به نه اوسېږي چې موږ او تاسې د افغانستان ولس به پوره ازادي خپله کړي. ښاغلي مولوي عبدالجمیل دغه راز د افغانانو ترمنځ په یووالي ټینګار وکړ او له ځوانانو یې وغوښتل ترڅو زده کړو او د کتاب مطالعې ته دوام ورکړي. څو ورځې مخکې زموږ او ستاسې په دې علاقه کې یا په همدغه مسجد کې د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم هغه سیالۍ وې. نن امارت پیژندنه وه، خو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې دایمه دا خپل مطالعه همداسې دوامداره وساتي. ضرورت دې ته نه شي چې کله موږ ته څوک ووایي راشه کتاب واخله مطالعه وکوه. د امارت پیژندنې کتاب دغه ازموینه څه موده وړاندې د موسهي ولسوالۍ پوهنې امریت له لوري اخیستل شوې وه چې پایلې یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اعلان او څو تنو مخکښو ته یې ډالۍ هم ورکړل شوې.